ګرانو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بچ دا شو دا لایټ ولې بندېږي لکېږي څوک یې څوک یې ته دا څوک تېر سو څوک یې څوک یې ته ببیشه زه یم ستا بلانا ته یې څوک له کومه رالې ته راغوښتې چای کور زه په چای هېڅ نه کوم په دغه ښځو نن ستا پروګرام ته راغلی یم زه خلکو ته ور وښوم چې زه څوک یم او زما کار څه دی بالکل بېغمه شه زه په تا هېڅ هم نه کوم ښه نو زه بالکل بېغمه شم ما ته خو به څه تاوان نه رارسوې هېڅ تاوان نه دررسوم بس کور دې ودان چې ته ما ته تاوان نه رارسوې نو به زه هم څه بېغمه شم انا چې تر دا خپل زنګ جار سي ته له ما زه هر قسم پوښتنې کوی سي زه به جوابونه درکم چې ته دومره خطرناکه نه نو بیا خلک ولې داسې چپه رپه خبرې کوي وایي بلا د خلکو زړونه باسي دې زړونه څه کوم د دغه منافقانو اوس ګوره باچا ګوله یو څوک ډېره ډوډۍ وخوري پر نس باندې درد وي او رامبوړې وایي بیا وایي دا بلیا ولی دی زه څه کوم دا ارواڅه کوي ښه نو دا خبره ده او دا نه انسانان هم شته چې پراډونه کوي و خلکو ته دوکې ورکوي وایي دا ډېر په بلې اخته دی ورته نوم زما بدنامه دی واقعي بیا نو ته نه یې ملامته بلانه چای در راوغواړم چای کوې یا دی مړه یم اوس چې راتلم یو پیل دوه پړانګان مې وخوړل نوشي جان ښه بلانه ستا څو بچیان دي له بدو سترګو د په امان وي زما خو نو 3 بچیان دي اول زوی مې تور تیب دی دویم زوی مې مرکوز می دی دریم زوی به نو تشه پیژني زه پیژنم زه څه پیژنم هغه نه دی ټیک ټاک کې چې راځي پهلوان خان بابا په ټیک ټاک کې راځي اور یې ستر دی یا نه دی په یوار چې یو پسه خوري پهلوان شه د یوټیوب او په ریسلینګ چې راځي یې ډېر مشهور دی ډېرې پیسې پیدا کړي خو موږ له شی نه راستی ښه دا ستا زوی دی دا شیلی زما زوی دی دا اوس نه جند نه انسان دی بیخي عجبه ده ښه بلانه ما اورېدل دي چې پریانې ډېر ښایسته وي ستا دې خوا بده نه وي ته ولې داسې یې ډرت خاورې دې ښایسته یم لکه د لندن ډاکټره په کوی کاپ کې اوس هم جنان راته ویده یې لکه نغمه ښه ښایسته لوستی د انسانانو ناوکیانې دي 50,000 روپۍ میکپ ور وکړي سهار چې مخ پرینځي راوځي ګرد کوو ځینې بیریږي ښه بلانه تاسو اوسېږئ چیرې دا پخوا موږ په درختو کې اوسېدو په زړو کنډوالو کې به اوسېدو اوس ته انسانان راولاړ شوست درختې مې ګرځي کاټې کې کنډوالې مې په پلاټو په سکیمانو بدلې کې اوس نو له ډېره مجبورۍ دا د ډبل روډ تر پله لاندې اوسېږو بلانه ټلیفون را روان دی بل یې څوک او له کومه ځای څه خبرې کوي زه غماز کوټګر له زړې ادرې خبرې کوم جی غماز صاحب دا ټایم له موږ سره بلا ناسه ده خبر خو نه ورسره کوي دا دلته چې شي غواړي 20 کاله ما په بوتل کې بنده کړې وه ګورو چې د بوتل سر چا خلاص کړی او دا ده نن مې ستا په پروګرام کې ولته دلته رډې سترګې ناسته ده دا څه وایي بلا نه یوی غمازی دی رنگ دی ورک سي رنگ دې ستا ورک سي باچا دا ډېره خطرناکه ده له دې سره پام کوه نه به ته نه به دې دا سټوډیو وي دا څه وایي بلا نه درواغ وایي درواغ باچا ته یو کار وکړه څنګه کار څه لږ پر دې باندې دا کیمره برابره که زه له دې ځای یو منتر پر وایم او برته خپل په بوتل کې بندوم پر سمه کې دا کیمره پر سمه کوي بالکل دا اتره بس کیمرې مشوره تو خوانژی پلو میژی ایژو غرژی غوژو غرژی
جنکلاله 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 جوف 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 جوف. ناظرینو وملیدئ زما خو بدن کار نه کوي په مخ مو ښه